دا ځوان ولې له مشورتي لویې جرګې څخه وویستل شو؟ له ولسمشر غني څخه یې د څه په اړه پوښتنه وکړه چې له تلاره یې وویسته؟ سلام لیدونکو، ستړي مه شئ. نن مشورتي لویه جرګه کې مبارز غورځنګ سیال له ولسمشر څخه د ډیورنډ په اړه پوښتنه وکړه. د ځواب په بدل کې له تلاره وویستل شو. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر غني په پاکستاني بریدونو باندې چې په کونړ کې یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره کړي دي چوپه خوله پاتې شوی دی. تر اوسه یې هېڅ یوه برید په اړه حتی تر دې چې خبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې دی چې نن یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کړی دی چې له امله یوه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همیش ولسمشر غني څخه د خلکو ناهیلي یا د خلکو خفګان په دې دی چې دی آیا ولې د پاکستاني بریدونو په اړه څه نه وایي، د ډیورنډ په اړه څه نه وایي. مخکې داسې هم ویل کېدل چې په ډیورنډ باندې پټه معامله شوې ده، خو غني نن په ثبوت ورسوله چې دا د پاکستاني ځواکونو پاکستاني بریدونو او په ټوله کې د ډیورنډ په اړه څه نه وایي. نن په مشورتي لویه جرګه کې یوازې مبارز غورځنګ له ده څخه د ډیورنډ په اړه پوښتنه وکړه او د ساتونکو دی له تلاره وویسته. نو دوستانو، دغه ویډیو شیر کړئ تر څو نور ملګري او دوستان هم وویني، تر څو په آینده کې داسې کار ترسره نه شي او ډیورنډ باندې معامله دغه موږ ته د منلو نه ده او نه به یې ومنو. نو هیله ده چې خپل عام خلک په دې برخه کې راپورته شي او د پاکستاني بریدونو او د پاکستاني ځواکونو پر وړاندې ودرېږي.